امریکا سنا کې د افغانانو د موقت خونديتوب لپاره نوې لایحه تصویب شوه. سلامونه نیک هیله او احترامات مخکې مدثر مدقق د نن ورځې خبري ټولګي ته راغلاست درته وایم. نن د 2016 اګست 8 د امریکا په مشرانو جرګه کې د افغانستان د موقت خونديتوب حالت ټي پی اس په نوم نوې لایحه وړاندې شوه چې هدف په امریکا کې میشتو هغو افغانانو ته د اخراج پر وړاندې لړمحاله خونديتوب او د کار قانوني اجازه ورکول دي چې د امریکا د حکومت سره د افغانستان د جګړې پر مهال همکاري کړې ده. د لایحې د ملاتړ په وینا کدا طرحه تصویب شي د افغانستان اتباع د 2009 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د ټي پی اس له خونديتوب څخه برخمن شي. دغه وضعیت په امریکا کې میشتو واجد افغانانو ته اجازه ورکړي چې د اخراج لویری پرته پاتې شي او د کار قانوني حق ولري. د راپورونو لمخې دغه طرحه د امریکا د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د یو شمېر سناتورانو لخوا وړاندې شوې چې د دواړو ګوندونو ګډ ملاتړ ته زمينه برابره کړې و. د افغان ایواک بنسټ چارواکي د دې اقدام هرکلی کوي او وايي دغه لایحه د هغو افغانانو د خونديتوب لپاره مهم ګام دی چې د 2001 څخه تر 2022 کال پورې له امریکا او د هغو متحدینو سره همکاري کړې و. د لایحې ملاتړ استدلال کوي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ګڼ افغان همکاران له جدي امنیتي او حقوقي ستونزو سره مخ شوي او امریکا باید د خپلو پخوانیو همکارانو د ساتنې لپاره مسؤلیت ادا کړي. خو دا لایحه لا قانوني نه ده شوې. د تصویب لپاره باید د کانګرس له قانوني پړاوونو تیر او د ولسمشر له تایید وروسته نافذ شي. ګرانو کتونکو د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره لمونځ پاتې شئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ بارکزی پولیس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب. تر بیا او بل ویډیو پورې الله سپارم.